سلامونه ملګرو قدرمنو نن په پینډای کې د پاکستان د فوج د مشر د تبدیلۍ هغه تقریب وشو او د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فوج کمانو نوی ارمی چیف عاصم منیر ته حواله باندې کو د دې د وجې نه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان جنرال باجوا لا ایکسټنشن ورکړو ناغه د دریو کالو په ځای باندې شپږ کاله دور تیر کو او په دغه شپږ کاله کې هغه 15 وزیر اعظمانو سره کار وکړو یا موږ دا ویلو چې 15 وزیر اعظمانو هغه سره کار وکړو نو د جنرال قمر جاوید باجوا د شپږ کاله دور څنګه تیر شو د پاکستان او پاکستان د ولس لپاره بدی کې خسو بدسو سو بداسي چې هغه ټیک خبرې وي فائدہ مند وي سو بداسي چې هغه ناکامای نو د دې د جاج غستونه مخکې اول په دې ویډیو کې با د دې سوالونو د جوابونو تلاش کولو کوشش کوو چې رومبه په پاکستان کې د فوج د اسټابلیشمنت په سیاست کې مداخلت تر کومه حد پورې دی دویم په لومبي ځل باندې په پاکستان کې د فوج په سیاست کې مداخلت د کله نه شروع شو او د پاکستان د فوج په سیاست کې مداخلت چې دی نو دا ولې دی د دې ذمہوار څوک دي سیاستدانان ذمہوار دي فوج په خپل ذمہوار دی د سپریم کورټ ججان ذمہوار دي او کنا بیوروکریټ ذمہوار دي نو د دې بم جایزه غلو بل چې هغه ریډ لاین راخکل شوی دی نو هغه ریډ لاین چې فوج په خپل راخکل لري او سیول ګورنمنت دا ریډ لاین کراس کولو ته نه پریږدي نه هغه ریډ لاین سره د پاکستان فوج په هر یو الیکشن کې د 1970 راسي په هر الیکشن کې یو پارټي خوخه کړی دا او بل پارټي نه خوخه کړی دا څوک سپورټ کړی دي د چا اگینست سپورټ کړی دي د دې جایزه به مخلو نو د ویډیو اخر کې به تاسو سره ان شاء الله د ټولو سوالونو جوابونه وي جنرال ایوب خان روبه پاکستاني کمانډر ان چیف او دغه جنرال ایوب خان په 1954 کې گورنر جنرال غلام محمد د کابینی غړی جوړ کو او د وزیر دفاع پوسټ ولا ورکو اوس وګورئ دا څومره یو ناشنا خبره ده چې د قانون مطابق د آرمی چیف چې دی نو د وزیر دفاع ډیفنس منسٹر د بوس دی اوس ډیفنس منسٹر هم یو سړی دی هم اکه سړی د پاکستان فوج مشر هم دی نو دا بس څنګه کیږي لکه ډیفنس منسٹر جنرال ایوب خان با د پاکستان د فوج مشر جنرال ایوب خان لیډر ورکړي نو په یو ځل باندې یو دوه وختو باندې د پاکستان د فوج مشر کېناستو دا غلام محمد د وجې نه کېناستو او دغه گورنر جنرال غلام محمد سیاستدان نو بلکې بیوروکریټ د دې نه پس چې سکندر مرزا گورنر جنرال شو نو سکندر مرزا به غړ غلطي دا وکړه چې هغه جنرال ایوب خان لا ایکسټنشن ورکو اوس د ایکسټنشن د کیسه د الهانه راجلو شو او دغه سکندر مرزا او جنرال ایوب خان د راتلونکي 2-3 کالو لپاره د ملک د ټولو نه طاقت ورتري نه دوه کسانو د وزیر اعظم لرکول او راوستل او دوی په خپل خوخه باندې ملک چلو نو یو فوجي جنرال او بل بیوروکریټ نه د دې تاسو اندازو لګوي چې په ملک دا مسله شروع شوي د بیوروکریټس نه او د فوج د خپل طرف نه او د فوج د خپل طرف نه ایوب خان لومبه سره وجاغه دا کیسه شروع کړی دا 1973 د آئین مطابق د پاکستان د آئین پروټیکټر چې کوم دی نو هغه سپریم کورټ اف پاکستان دی اوس چې کله ضیاء الحق مارشل الله رااله بیا یا د مشرف مارشل الله رااله یا د دې په آئین کې ترمیمونه کړی دي نو دای چې دی آئین سره بیا دا کومې لوبې کړې دي نو سپریم کورټ ولې تماشا کړی دا او چې سپریم کورټ کله تماشا کړی دا د دې د وجې نه ججان هم ریسپانسیبل دي او سیاستدانان د خپل نه اعلی د وجې نه ریسپانسیبل دي دویمه دا خبره ده چې هر یو سیاستدان چې کله اپوزیشن کې نه د فوج په سیاست کې د مداخلت خلاف आवाज اوچتوي او هم هغه سیاستدان چې کله حکومت ته راشي نو بیا هغه وایي مونږه او فوج په یو صف باندې یو نو د دغه یوې صفې د ګیم او د دغه چې راکمه لبنه منافقت دی د دې د وجې نه سیاستدان هم ریسپانسیبل دي اکاونټیبل دي په ځای د دې چې سیاستدانان یو موټی شي د فوج په سیاست کې د مداخلت خلاف هغه د یو بل خلاف دي او چې کله فوج په یو سپورټ کی انا هغه بیا وی دا ارس ټیک ټاک دي نو د دې د وجې نه د دې پر خپل کې چې دا نه اتفاقی دا واته اوسه پورې هغه دا نو د دې تر حد پورې سیاستدان اکاونټیبل او ریسپانسیبل دي اوس د دویم سوال دا غي جواب تلاش کوو چې دا ریډ لاین چې د پاکستان آرمی راخلې دی اکم لاین دی چې دا غي نه سیول ګورنمنت هغه خواني شي دي نو ځان پوهه کوي چې په پاکستان کې کنټرول ډیموکراسي ده او دا پوره جمهوریت نه لري ځکه چې د پاکستان اسټابلیشمنت دې ته هیڅ چری نه تیریږي چې د پاکستان خارجه پالیسی فارن پالیسی بل چاله بلاس کې ورکی 2016 کې د افغانستان صدر اشرف غنی پاکستان ته په دوره باندې راغلو د پاکستان یو جرنالست انټرویو واغستا اشرف غنی نه تاسو کې چې د پاکستان او افغانستان ښه تعلقات ولې نه جوړیږي اشرف غنی ورته وی ته خپه تر جما سره کوشش وکړو نو هغه جرنالست ورته وی نواز شریف کوشش نه کړي هغه ورته نواز شریف هم کوشش کړي نو بیا ولې نه جوړیږي رکاوټ څوک دی نو اشرف غنی ورته بیا رئیس شریف نه غواړي نو څنګه نه جوړیږي نو د پاکستان
یا چې کوم دنه که هر یو حکومت راځي هغه مخکې نه دا وایي چې موږ به انډیا سره ښه تعلقات جوړو، خو تر اوسه یو سیول ګورنمنټ په دې کې کامیاب نه شو چې انډیا سره ښه تعلقات جوړ کړي. ولې؟ ځکه چې اسټابلیشمنټ چېرې هم فارن پالیسي سیول ګورنمنټ دا لاس کې ورکول نه غواړي. دویمه کومه خبره ده هغه دا ده د افراسیاب خټک مطابق د پاکستان د ټولو لویو صوبه بلوچستان د فوج په لاس کې ده. هلته کې ګورنر څوک دی، هلته وزیر اعلی څوک دی، اټ ډزنټ میټر. بس هغه فوج د کوئټه کور کمانډر چې کوم دی هغه بلوچستان حکمراني. دې سره سره د پاکستان قبایلي علاقې فاټا چې ورته ویلی شي د پاکستان فوج سره په لاس کې ده. او د لکه د ایرانتیا خبره ده چې د 1947 نه مخکې چې کله په دې کې د انګریز هغه کوم قانون د 1947 نه بعد د ازادۍ نه پس هم هغه قانون اف سی آر چې ورته ویلی شو هغه جاري وساتلی شو. ولې؟ ځکه چې اسټابلیشمنټ داسې غوښتل. او د دې نه پس چې په هر یو الیکشن کې د 1970 نه موږ وایو چې دی نو کومه پارټي په کوم وخت کې سپورټ کړې ده او د کومې پارټۍ اګینسټ تللي دي، راځئ چې د دې جایزه واخلو. هغه خبره داسې ده چې اول خو د 1965 په صدارتي الیکشن کې دومره کلیام جنرال ایوب خان د فاطمه جناح خلاف داندري کړې وه چې د هغې ذکر د پاکستان د 9 او د 10 مطالعه پاکستان کې مشته. 1970 الیکشن کې چې کومې دوه غټې پارټۍ وي، نو یو د عوامي لیګ ور شیخ مجیبور الرحمن او بل پیپل پارټي ور ذوالفقار علي بټو. نو اگر چې د دغه وخت ذوالفقار علي بټو سره ډېر خوښ نه و، خو شیخ مجیبور الرحمن بالکل داسې کړو لکه ځان له دشمن. نو د هغې د وجې نه د ذوالفقار علي بټو سپورټ کړی. د 1977 په الیکشن کې هغه ذوالفقار علي بټو اوس د دوی ناخوښه و، د هغه خلاف یې پی ان اے پاکستان نیشنل الائنس اتحاد جوړ کړو. خو چې بیا هم بټو الیکشن وګټو نو بیا مارشل لا راغله او بیا د هغې نه پس د 88 د 90 د 93 او د 97 الیکشن چې څلور الیکشن په دې څلور واړو الیکشنو کې د بېنظیر بټو د فلاپ کولو لپاره د پیپل پارټۍ د ختمولو لپاره نواز شریف لانچ کو. او نواز شریف په دغه زمانه کې د دوی هغه بوردو کې چې وایي انکو کاتا راته خو او خو دوه بیرې ته بیا هم چې کوم دی بېنظیر بټو الیکشن وګټو او دوه بیرې ته نواز شریف وګټو. د نواز شریف په دویم دور کې د نواز شریف نه دا غلطۍ وشوې چې یو خو هغه د نواز شریف نه صرف هغه ټیم کې نه بلکې دا اوس چې کوم حکومت تیر شوی نه دی کوم. نواز شریف د پاکستان په سیاست کې د فوج د مداخلت قصوروار دی تر یو حده. څنګه نه ګوري داسې لومبي نواز شریف دا غټه غلطي وکړه چې د دواړه بیرې ته هغه ټیم مشرف او په دې اوسني کې باجوا دا د جونیئر را مخکې کړل او دواړه بیرې د جونیئر را مخکې شوي دي نه د هغې نتیجه ټیک نه دی راغلی. بله خبره چې نواز شریف په دویم دور حکومت کې اول جهانگیر کرامت لا او بیا مشرف لا د آرمی چیف او د چیرمن جوائنٹ چیف سب سٹاف کمیټي دا دواړه عہدې ورکړې وي. نو ته ولې طاقتور چې کوم دی نه د هغه اوس هم طاقتور دی، ولې نور طاقتور کې دا یې حالت یې کړی وي. خو نواز شریف له به دې خبره کریډټ هم ورکو چې دا هغه سړی دی چې پیپل پارټۍ په خپل دور کې کیاني لا ایکسټینشن ورکو، عمران خان په خپل دور کې باجوا لا ایکسټینشن ورکو. خو نواز شریف ګورې طاقتور رئیس شریف له ایکسټینشن نه ورکړي، اگر چې هغه هم ایکسټینشن غوښتو نو د دې ولا کریډټ هم ورکول وکړ دي. د 2002 الیکشن کې پر مشرف زمانہ وا بس هغه مسلم لیگ کا غزان له یو پارټي جوړ کړه او دغه حکومت وو. د 2008 په الیکشن کې کیانی بیا په خپل ویلو چې مونږ د 2008 په الیکشن کې مسلم لیگ کا پوښتو، خو د محترمه بېنظیر بټو د شهادت د وجې نه د خلکو هغه همدردي او سمپتي پیپل پارټۍ طرف ته شوه، نو ځکه پیپل پارټۍ الیکشن وګټو. د 2013 الیکشن کې د اسټابلیشمنټ کوشش وشي عمران خان وګټي، پی ټی آی له اوس لاس ورکړو، هغه نواز شریف اوس ناخوښه و چې وخت یې خوښ خو ریزلټ چې مارجن ډېر فرق ډېر و، ان چې مارجن ډېر و نو بس نواز شریف وزیر اعظم شو. او د هغې نه بعد 2018 کې چې کله پی ټی آی سیټس وګټل نو پی ټی آی اوریجنل چې کوم خپل سیټس ګټلي وو اکچوال د پی ټی آی کسانو ناسه تقریبا 123 125 اوس دا نور چې کوم دنه آزاد ورسره کړل چې د جهانگیر ترین په لار باندې راوندول او د نامعلوم نمبرونو بغیر د کال زوم درل او هغه ته به بغیر هو هیڅ فائدہ وسه نقصان نو چې حکومت سره کېدل کنه نو هغه آزاد ول راغون کړل بیا ولا ام پی او او د نور پارټای اتحادیان ورسره راوځای کړل او د عمران خان حکومت جوړ شو. نه د عمران خان پر اوسو کې د باجوا کردار د عمران خان په تلو کې د باجوا کردار دی. نو اوس دا خو هغه ورال چې تر اوسه پورې دا خبره څنګه رااله د چا به سوره سوره کې سور دی ریډ لاین کم یو دی د کله نه شروع شوی دی. اوس د باجوا را دور د باجوا سره چې کوم 15 وزیر اعظمانو کار کړی دی نو به نواز شریف او نواز شریف دی راوستي او د بسلورم نمبر باندې او سینیارټي لیست کې او د دینه مخکې کو د نواز شریف په پټای خبره یو کس عرفان صدیقی دا وایي چې دا په دې وجه باندې موږ مخکې کړو چې په کله مشاورت کېدو نو موږ باجوا خوښ کړو چې باجوا غیر سیاسي دی او جمهوریت ذهن دی
او دی به کوم نه داسې نه خو هغه وروسته بیا خبره بدله شوه نو وروسته خبره بدله شوه نه کېدای شي چې وایي د خپل ادارې د فوج د وجې نه مجبوره شوی خو یو بل صحافي چې کوم دا عایشه صدیقه هغه وایي چې نه داسې نه ده بلکې باجوه د مخکې نه چې کوم دی هېڅ غیر سیاسي نه او دا چې د جمهوریت پاک کې هېڅ داسې خبره نه وه دا هسې هغه لوک یې داسې ورکو او هغه لوک چې کوم دی نه دی به دوکه شو هر څه چې خو د باجوه د نواز شریف سرکار کو بیا د هغې نه پس چې نواز شریف لرې شي نه خاکانه باسي بیا نګران وزیر اعظم ناصر الملک بیا عمران خان او اوس شهباز شریف پنځه وزیر اعظم شو نو دا هغه پنځه وزیر اعظمان دي د باجوه د دور چې کومې غټ غټې واقعیات دي څه ښه دي او څه بد دي فیصله تاسو په خپله وکړئ چې کوم غټ واقعیات دي د هغې مد نظر ګرځو نو لومبی چې دا د 2020 د طالبانو او د امریکې معاهده ده او دا هغه معاهده ده چې د مذاکرات چې کوم دي د پاکستان په مري کې لانچ کړل بیا نور په دوحه قطر کې وشو بیا معاهده وشوه امریکا د افغانستان نه ووته د امریکا د افغانستان په وتو کې پاکستان انوال دی د پاکستان فوج په دې ټول پروسس کې وو چې بیا څنګه جنرال فیض حمید کابل ته وزټ وکړو اول ته کې هغې سره ملاقات وکړو نو هغه علامتي یو علامت چې پر پاکستان فوج او د پاکستان حکومت په دې کې انوال دی نو ښه وو که بد خو انوال پکې وبدېږي دویم نمبر کرتارپور کوریډور چې د سیکانو کومه مقدس مقام دی د هغې بحالي او د هندوستان تر بارډره پورې هغې له روډ جوړول او سیکان دلته کې راوستل دا انکریج کول دې کې د باجوه کردار او بل چې کوم دی نه 2019 کې چې کله د پاکستان نه بهارت هغه سرجیکل سټرایک هغې وکړو په دغه کې په بالاکوټ کې حمله وکړه او بیا د هغې نه پس کله پاکستان ابینندن گرفتار کړو نو په هغې ټوله کیسه کې د پاکستان فوج د ابینندن د گرفتارۍ د وجې نه په انډیا باندې اپر هینډ راغی او بیا دوی په اسانتیا باندې چې څنګه هغه شان ورکړو نو انټرنیشنل کمیونټي چې کومه ده د هغې د طرف نه په پاکستان باندې لکه ښه وویلو شو بد ونه ویلی شو نو دغه ټیم کې د پاکستان فوج لکه یو ښې طریقې سره بل ISPR په ښې طریقې سره په دغه کریټیکل دور کې د پاکستان پبلک چې کوم دی نه د هر یو مسلې نه به د ټویټ په ذریعه باندې خبر ساتو د هغې مقابله کې هندوستان کومو دا بالکل ناخبره پرو دې سره سره غټه کې واقع ده پاناما واقع ده چې پاناما چې په هغې کې د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه په چا باندې هم کیس نه دی چلېدلی او د مریم نواز هغه خبره چې دا هغه کیس دی چې د دې فیصله مخکې شوې ده او اورېږي به بیا وروستو که نه کیس وروستو چلېږي نو هم په دې کیس کې که داسې وایي چې نه دا داسې نه ده نو هسې ناخبره به وي هغوی به وایي په دې کیس کې مکمل چې کوم دی د پاکستان د فوج د طرف نه په عدالت باندې دباو چې نواز شریف په هره طریقې چې خوا لرکول غواړي نو چې په پاناما کیس راونوتل د اقامه یې ورته بانه کړه او د پاکستان منتخب وزیر اعظمو د غیر منتخب ججانو په ذریعه باندې لرکول دا د پاکستان لپاره ښه نه خو د پاکستان ولسو د جهالت د وجې نه هغه دور کې مټیایانې خوړې او ویشلې او چې کله عمران خان لر شو نو مې مټیایانې خوړې او ویشلې نو دا په اکچوال کې دا ټول هر څه چې دي نو دا عوامو د جهالت د وجې ناپوهۍ د وجې نه کېږي که نه چې دا څه لبي هم سره کېږي نو د دې نه پس کې کله پاناما وشوه نو بیا چې الیکشن کېدو نو په الیکشن کې د پاکستان فوج چې موږ څنګه وي PTI او عمران خان سپورټ کړل او هغې راوستل بیا په خارجه محاذ باندې د عمران خان نه چې کله هغه یو خو هغه یو روایتي سیاستدان نه و بل هغه ناتجربه کار و چې په ډومبي ځل باندې وزیر اعظم جوړ شو نو چې کله به په فورم باندې د هغه نه خلطۍ کېدي یا به د هغه د بیانونو د وجې نه چې هغه لکه څنګه بیانونه موږ ته پته ده چې داسې بیان ورکړي چې ایکسپیکټډ نه وي د هغه بیانونو د وجې نه به چې کله چا سره داسې تعلق خرابېدو مسله وه نو باجوه به هغه بیک اپ پې وزیر اعظم له ورکو نو هغه د امریکې سره که تعلقات وو که سعودي سره وو او که چاینا سره وو د خارجه محاذ باندې د هغه حکومت د عمران خان حکومت یې سپورټ کړی بیا یې سپورټ کړی د دې نه پس د باجوه دور چې دی یو غلط کار پکې دا و چې دا د میډیا لپاره ګران او سخت دور و په میډیا باندې کرک ډاون و ډېر صحافیان پکې ټارګېټ شو او د دې نه علاوه په میډیا باندې بالکل لا یو چلیدونکي پروګرامونه هم داسې وو چې هغه پکې ودرېدلي دي او ډېر صحافیان پکې بیا له ملک نه بهر ولاړل چې بیل بې لګولی شوی د میډیا لپاره یو ښه دور بالکل نه و دې سره سره دغه د باجوه یو غټ غلطي چې یو سوشل میډیا بریګیډ یې جوړ کړو چې د خپل طرف نه چې کوم دی هغوی سپانسر کړل ټرین یې کړل او روان یې کړل د یو سپیسیفیک ایجنډې د چلولو لپاره د چا په حق کې او د چا خلاف اکه سوشل میډیا بریګیډ اوس د پخپله د هغوی په کنټرول کې نه دی او هغوی طرف ته واپس شي لږ مطلب دا دی چې چا جوړ کړی نو هغوی ته اوس خلاف شوي دي
او د دې نه علاوه بیا FATF چې کومه مسله وا چې پاکستان په ګری لیست کې وو، اوس نه چې بلیک لیست شي، او د ګری لیست نه وته کې په GHQ کې د دې لپاره خپل سیل جوړ شو او فوج او باجوه به د دې وخت په جایزه غستا نه د FATF د لیست نه د وته کې د پاکستان د فوج او د جنرال باجوه کردار شته. د کشان کووډ او سیلاب په دوران کې چې د پاکستان فوج هر کله هم داسې قدرتي آفات او راغلي دي نه کې د پاکستان ولس سره خېګړه کړې ده، نه دا خېګړې هم کړې دي. د 2018 کې د عمران خان د عدم اعتماد په لاره باندې لرکول او د شهباز شریف راتللو د څنګه چې موږ وایو چې د عمران خان په راتلو کې د غي لاس نه عمران خان په راتلو کې د غي لاسو عمران خان کله دې مخې هغه بچ کړو او اوس هم بچ کولای شي، خو نه بچ کو لا بس مایند بدل کو، مایند ولې بدل کو اخو جدا خبره ده، بس مایند بدل کو او PDM ته کوم نه د دې طرف نه اشاره وشو او بیا هغه وشو چې څو زمونږ اساس مخې دي. په دغه ټول دور کې یو غلط کار دا و چې د پاکستان فوج بیا د عدلیه په کارونو کې مداخلت کړې ده عدالتي. اوس که څوک وایي چې د دې سورس سره د دې سورس شو کده صدیقي دی، د دې سورس جسټس فیضي سره چې یو د سپریم کورټ جج دی او بل د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس دواړو په خپل تقریرونو کې جواب یوټیوب باندې مشته دا ویلي دي چې وخت باندې د پاکستان د انټيليجنس ایجنسی ISI د طرفنا څنګه طریقې سره د یو کیس د چلولو لپاره بینچونه جوړیږي، یو جج پکې شاملېږي، بل جج دی باسل شي، نو دا په وخت باندې عدلیه کې باقي کیسونو کې هم دی مداخلت کړې ده. اوس چې کله جنرال باجوا ریټایر کېدو دا غیر مخکې چې کوم تقریر وکړو او خپل د ومن الله چې ما سوي نه دا عمر الجیاو وخت باندې د پاکستان د فوج په سیاست کې مداخلت کړې دي، نو هغه خبره ختمه شو چې ډیرو خلکو به دروسه ویړو مداخلت کړې نه دي او دایمو عمر الجیاو د مداخلت کې کوم شوی دی نه دا غلط کار شوی دی، دا د عین خلاف شوی دی. اوس پاکستان فوج فیصله کړې ده چې نور به مداخلت نه کوي، نو دایمو عمر الجیاو د مداخلت نه ورچ کندنو غلط امپیکټ راوتی دی پاکستان او پاکستان ولسته نقصان شوی دی. دا یو منل اوس که څوک نه مني نو مطلب دا تاسو ومنئ چې د مداخلت نه نقصان شوی دی. نو اوس د ریټایرمنټ نه مخکې چې هغه د تقریر وکړي چې اوس په منګه مداخلت نه کوو، نو د ماهرینو مطابق دی نه اوس د دې دا هغه توبه چې بنده ځان کدن تراشي او یا توبه وباسي، نو د دې ایسو صدا سی ویډیو نشته. اوس په نوی آرمي چیف باندې ډیپند کوي چې مداخلت کوي او کنه کوي، هغه کومه پالیسي ساتي. نو یو خدا خبره ده، بل دا خبره ده چې پاکستان فوج په پالیټکس کې دومره انوالو شوی دی چې د پولیټیکل انالیست مطابق دومره په اسانه باندې هغه اوس پالیټکس نه ځان نشي خلاصولی، څنګه چې ما کمبل پر خو دې اوس کمبل باندې پریږدي. نو تقریبا هغه شان کیسه دا جوړه ده. جنرال باجوا هغه یو واحد ارمي چیف دی چې هغه د ارمي چیف په کرسۍ باندې ناستو او دوا پخوانی وزیر اعظم چې دی ول نواز شریف هغه بای نیم دې نو کرټیسایز کړی دی، تنقید یې کړی دی او ټارګټ کړی دی او بیا هغه نه پاسو عمران خان نو دام چې یو خبره ده د پاکستان په ملک چې تر کومه پوري هر یو ادارې ځان لا خپل ریډ لاین نه راخلي د بل لپاره نه ځان لپاره چې دا وزن کراس کو آئینی حدودو کې دنه کار نه لري تر هغه پوري د پاکستان ټول نظام نشي ټیکېږي په دې هیله باندې چې ان شاء الله ټول ادارې با خپل حدود پیژني او باغی کې وکړ کوي د پاکستان د خصبون لپاره اجازه د نخلم د الله امان.